ننګرهار کې د انګریزانو د ښکېلاک د ماتې او د افغانانو د بري ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. دغه غونډه د دبستان فرهنګي مرکز له لوري جوړه شوې وه چې پکې سلګونو کسانو ګډون کړی و. د نمانځ غونډې په مراسمو کې د دبستان فرهنګي مرکز مشر ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل دغه ورځ د افغان ولس د بې شمېره سرښندنو، قربانیو او شهادتونو په پایله کې رامنځته شوې ده. دا د ډېرو سختو تکلیفونو د ګاللو نه وروسته، د ډېرو ککړیو د خاورې کېدو نه وروسته، د ډېرو ځوانانو د رغړېدو نه وروسته دغه ورځ بیا ګټل کېږي او دغه ورځ بیا یادېږي. ادې موږ او تاسې خوشحال خان خټک وایي چې کل ګټنه ده د تورې، کل ګټنه ده د تورې که کابل دی که کشمیر بیړني دي چې یادېږي سندرو یادوي. په دې غونډه کې ګډونوالو وویل چې د دې ډول تاریخي ورځو نمانځنه کولی شي نوي نسلونه د هیواد له تاریخ، د خپلواکۍ له ارزښت او د خپلو پلرونو نیکونو له قربانیو سره لا ډېر بلد کړي. دوی غوښتنه کوي چې دا او دې ته ورته د نورو تاریخي ورځو نمانځنه دې په راتلونکي کې هم په پراخه کچه ترسره شي. خوشحاله یو چې افغانانو په خپل تاریخ کې غلامي نه ده کړې او ثابته کړې ده چې افغانان پردي واکمني په هیڅ صورت باندې نه مني. د پردیو پر ضد باندې یو حساسیت لري، د پردیو سره یو نفرت لري او همیش خپلواک پاتې شوي دي. په خپلواکۍ مین ولس دی، خپلواکۍ خوښه ولس دی. زه ستاسې په توسط باندې له دې ځایه خپل ولس ته، خپل میړني ولس ته مبارکي وایم د دې پرتمینې ورځې. هیله او غوښتنه مې دا ده له ټولو ځوانانو څخه چې د دغې ورځو د ساتلو، د دې وقار د ساتلو په خاطر باندې خپلې خولې تلې کړي او دا ورځې په ډېر افتخار او جم و جوش سره ولمانځي او وساتي. په ورته مهال مسؤلین وایي د هیواد د تاریخي او ملي ورځو د ژوندۍ ساتلو په موخه به په راتلونکي کې هم داسې پروګرامونو ته دوام ورکړي. د دبستان فرهنګي مرکز به په خپل ټول توان کوشش کوي چې د دې تاریخ دا ټولې ویاړلې ورځې په خپلو مناسبو فرصتونو کې ولمانځي او د دې په اړه چې کومې مهمې محوري خبرې دي هغه خپلو ځوانانو ته ورسوي. د زمري 28مه د افغانانو په تاریخ کې له مهمو ملي او تاریخي ورځو څخه ده. دغه ورځ د 1293 لمریز کال د 3مې افغان انګلیس جګړې له پای ته رسېدو او له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواک بهرني سیاست د ترلاسه کولو په یاد مانځل کېږي. عزیز الحسن نعمانی، حریت راډیو، ننګرهار.